د شهیدانو معلولینو چارو وزارت د یو خیریه بنسټ په همکارۍ پر 15 معلولینو ویلچرونه وویشل. په دې غونډه کې چې د اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو او د خیریه بنسټ استازو هم ګډون کړی وو، په پیل کې د شهیدانو معلولینو چارو وزارت مرستیال عبدالحکیم حقانی له ټولو هغو خیریه بنسټونو مننه وکړه چې له افغانستان سره بشري مرستې کړي دي، او وی ویل چې د اسلامي امارت له راتګ سره سم په هیواد کې 145,000 معلولین ثبت شوي دي، چې له جملې څخه 100,000 معلولیت لرونکو ته 115,000 یتیمانو او همدارنګه 40,000 کونډو ته حقوق ورکړل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په تیر یو کال کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو ترڅنګ 350 تنو معلولینو ته ویلچرونه هم ویشل شوي دي. حقانی پر نړیوالو مرستندویو بنسټونو هم غږ وکړ چې په دې ناوړه اقتصادي وضعیت کې دي د افغان مظلوم ولس لاسنیوی وکړي. د افغانستان د اسلامي امارت وکالتاً د خپل ځان نه اصالتاً د دې شکریا ادا کوو، الله دې جزای خیر ورکړي. دا هر چیرته موږ په ښکاره او په جګ سر او په جګو سترګو باندې هر چاته دا چیلنج ورکولی سو چې موږ له جعلو، تزویرو، دروغو، فریبو له دې شي نه خلاص یاستو. چې کوم شی چا د کوم چا لپاره کړی انشاءالله په مغه وخت باندې به مغسې ورته رسیږي. دا دوی ته هم اطمینان ورکوو، دا نورو خیریه بنسټونو ته هم اطمینان ورکوو. معلولینو هم د هغو خیریه بنسټونو څخه مننه وکړه چې له دوی سره د ویلچرونو مرسته کړې ده. دوی وایي چې که څه هم دا زموږ لپاره د نش نه ډیر ښه دي، خو زیاتوي چې دا زموږ لپاره بسنه نه کوي او نه هم د برقي ویلچرونو په څیر اسوده دي. دوی وایي معلولین په ټولنه کې تر ډیره محتاجه خلک دي او اقتصادي حالات هم خراب دی، نو باید له موږ سره لا ډیرې مرستې وشي. موږ په دې باندې هم خوشحاله یاستو چې اول په ځمکه او اوس په ویلچر کې شولو، په دې هم موږ خوشحاله یاستو. خو بیا موږ تقاضا دا ده چې موږ غواړو چې دغه برقي په سیستم باندې جوړ شي، موږ ته به ډېره افغانستان تاسې نه چې هر ځای کې پوخ نه دی، خام دی، هغه دپاره چې برقي چې هر ځای کې کار ورکوي. والا بس نور بس دا کورني مشکل دی، بس نور بس مشکل والا زیات دی. څه به ووایو چې یو دوکان چې کار زمینه برابره شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د لسیزو جګړو ډیر سخت ځپلی دی او ډیر زیات شمیر معلولین پکې شتون لري چې ډیر کم یې صحي خدماتو ته لاسرسی لري او پاتې نور یې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. عزت الله احمدزی، CMG، کابل.